ناظرین اوس مونږ په فیض آباد کې موجود یو او تاسو ته به د فیض آباد کرنټ چې کومه موجوده سچویشن دی دا به تاسو ته ښایو. که بره زه تاسو ته وښیم بالکل فیض آباد دا هغه علاقه ده چې پنجاب د اسلام آباد سره کنیکټ کوي او دې کې مونږ ګورو تاسو ته مخکې ښیو چې څومره حالات دلته خراب دي. ډېر شی لاندې مونږ نفرې ګورو، نفرې هم تاسو ښیو چې ډېر شی پولیس راغلي دي او دا فیض آباد یې بالکل تقریبا کمپلیټلی بند کړی دی. لاندې زه تاسو سره ټرکونه هم ښیم، د ټرکونه تاسو کتلی شئ چې لاندې څونه ټرکونه راغلي دي، څونه پولیس راغلي دي. تقریب دلته خلکو ته څونه ډېر په مشکله باندې دلته خلک د خپلې موټرسایکل یې خیجوي د یو ځای نه بل ځای ته. کوشش به کوو دلته به د خلکو سره تپوس به کوو د هغوی نه چې هغوی ته څه تکلیف دی. دا ګاډي وغیره هم تاسو کتلی شئ چې روان دي. څوک دلته شوزونه خرڅوي، څوک څه کوي، څوک څه کوي. بالکل غرمه ده، ډېره سخته ګرمي ده ځکه دا پولیس ولاړ دي. نو زه بیا هم د دوی سره نرمي کول پکار دی ځکه چې دا اذانان هم په دې ګرمۍ کې ولاړ دي. ډېره ګرانه خبره ده. لاندې زه تاسو ته ښیم چې ډېر قسمه نفرې لاندې موجود ده او ډېر شی کسان راغلي دي. پولیس هم ډېر زیات راغلي دي، د پنجاب هم دي، د KPKN هم دلته ودرول دي، د خیبر پښتونخوا، پنجاب، سند د هر ځای نه راغوښتي دي او ډېر مشکله ژوند دی. هغه ځانان لاندې ډېر په تکلیف سره څوک اوده دي، څوک څه کوي، څوک څه کوي، څوک لاندې پراته هم دي په پولیسو کې ځکه چې دا ډېر لانګ احتجاج دی، د سهار نه دي ودرول دي. نو چې څوک هم د پنجاب نه راځئ نو احتیاط کوئ په دې ځای کې. بالکل کمپلیټلی دا هر څه چې څونه دي دا بند کړل دي. مخکې زه تاسو ته دا ښیم دې کسانو سره به هم ګپ شپ لګوو چې دوی د کوم ځای نه راغلي دي، دوی څه وایي، څومره تکلیف دی خلکو ته. خو کمپلیټلی دا فیض آباد یې بند کړی دی، د یو سایډ نه هم ګاډي نه پرېږدي. بیا به ځو مونږ کوشش وکړو 26 نمبر نه به تاسو ته پراپر کوریج درکوو د کوم ځای نه چې لاګ مارچ نن را روان دی. عمران خان صاحب د پېښور نه راځي، د هغې به تاسو ته پوره ډیټیل مونږ درکوو. خو مخکې داسې هم تاسو سره خبرې کوو، تاسو ته ښیو چې څونه کسانو ته تکلیف دی. نو ما سره اوسئ، زه به مخکې تاسو ته دا ټوټل حالات به تاسو ته ښایم. بس اسلام آباد